زمنګ الله دا ویلي دي چې کوم سړی ګناګار دا سړی دی الله برباد کینو اے خلکو د ګنا نه بکله من شو کوم کارونه موږ وکړو چې د ګنا نه من شو ترڅو د رب العالمین د عذاب د ویلنا په امن کې شو. اهل علم او خاص کر شیخ الاسلام ابن قیم رحمه الله لس وجد غیر لپاره ذکر کړی دي او د محبت تفسیر هم کړی دی. وجود التعظیم فی القلب، وجود التعظیم دی په دې زړه کې دا هغه چا سره چې دا هغه سره دی مینه او دا هغه د مخالفت نه بزان ساتي. اوله وجه دا ده کومه تاسو وګورئ چې د ګنا نه ورسره شنو ورسکیږي په دې باندې بچیږي په دې چې موږ د ګنا په zarar باندې پوي شو. شیخ الاسلام ابن قیم هغه جواب الکافی لیکلی او باغی کې دا خبره ذکر کړي چې کم سړی سر بد نظرې نه کوي نو د زړه کې به الله سل مرزونه پیدا کوي چې دا سل مرزونه موږ له یاد شنو به ګنا له ورزونه به بد نظرې له ګورونه موږ د قانون مخالفت کړی دی په دې کې د الله او د الله رسول مخالفت هم کیږي او ګنام کیږي او دا غوړو چې الله حلال رزق راکړه دا دروغ دي د ګنا په zarar باندې علم. دویمه وجه دا چې موږ به د ګنا نه هغه وخت کې منع شو چې کله موږ د الله نه حیا وکړو. د الله نه حیا کول پکار دي. حیا به څه ویل شي؟ رسول الله فرمای ترمذی کې روایت ده یو ورځ ملګرو ته پوښتنه کې اتدرون الحیا حیا پیژنې؟ صحابه ظاهري معنا وکړه. حیا دې ویل شي چې انسان د سر او د غوګونو د پوزې او د ژبې او د سترګو کنټرول کوي صحیح استعمالي دا حیاناک دی. کم سړی چې دا اندامونه غلط استعمالي په ورځ قیامت باندې الله دا شرمېدل انسانانو په صف کې راجمع کی. اوس پر خپل سترګو سوچ کوا، په خپل غوګونو دې سوچ کوا، پر خپل زبر سوچ کوا، په خپل دماغ باندې او د قشم بری مړی دی غوګ باندې. دویم چې سړی د نفس حفاظت وکي او کم چې بده کې پیګیر دی معنا حرام ونه خوري او خاص اندام غلط استعمال نه کی. دریم چې کله سړی مرګ دی او څلورم آخرت له توجه ای دا څلور صفاتونه چې بنارینه کې موجود شو که بزنانه کې موجود شو عالمي کې امید حیاناک دی کبه دې څلور صفاتونه کې ټول ورک شو یا به بعضی ورک شو دا سړی په قیامت کې الله و شرمای ذلیل به کی. وس ګوره پر خپل ځامن هر سړی به پوهه دی د الله نه به حیا په دې باندې راځي انسان لا چې د الله په انعاماتو کې سوچوږي پر خپل تقصیراتو کې سوچوږي اخلاص ځان کې پیدا کا هغه ایتونه واحدی شکر چې هغه حیا بار کې بار بار راغلي دي. درېمه وجه انسان د رب العالمین د نعمت لحاظ وکي. اثیم دا معنا د ګنا نه باغ وخت کې بچیږي چې د نعمت شکریا زوکه مو د دې په قدر باندې پوه شم. وجه دا محمد رسول الله فرمایي و انسان چې ګناه کوي الله ورته د رزق راتنګي. عبد الله ابن عباس فرمایي دا مخې توري توجه مخې تک تور شي. عبد الله ابن مسعود فرمایي به دا ګناه د څه کار لکه مچ اصله پوجا په یو طرف باندې کینې کله ببل او څلورمه وجدار چې کله سړی د رب العالمین نو ویریږي چې لکه د قصور اور الله دی. عمر رضی الله عنه ورته ویل د سهیل ابن عمرو مبارک ویل یا رسول الله دا شاعر دی فصیح بلیغ دی د بدر په اشرانو کې کومه خوشګو نظم بدی بیان نه کړه مخې غاکونه به وباسو. رسول الله ویل نه وی عمر رضی الله عنه یریګم په ورځ قیامت چې ما باندې رب العالمین حملونه کې و ان كنت نبیا اگر که نبی ما د الله حمله نه یرا چې دا قلب موږ راګیره اوس موږ د الله حمله به د سخت را ان بشر ربک لشدید. قران کې رب العالمین فرمایي دا ستر رب چې کله نیول کې بیٹه سخت نیول کې موږ الله به سره کلک رانیش ذلیل کې به. قران کې رب العالمین فرمایي به دا سړی د کړنجي کې لکه د سپي بچي یجرون دا من کړنجا کوي د سپي بچي چې کله یخنی لا پاتې شه د شنګار ته کوي الله دې انسان نه به رس کړنجار زو باسم خو چې کله الله موږ راګیر کی الله دې موږ تاسو راګیر نه بنځما وجدار فیم سړی به د ګنا نه په دې بچي چې رب العالمین سره مینې وجدار چې چا سره مینې دغه مخالفت نه ځان ستو مینې په دې راځي قران سره تعلق ساته د منځ سره تعلق ساته د رب العالمین ذکر کوا د الله د رضا کوشش کوا د الله د نمونه سره تعلق ساته رب العالمین له وخت ورکوا د خپل سره د الله په وړاندې یو مجرم غونه تړه د الله د اولیاء او نیکانو سره کینا د محمد رسول الله تابعداري کوا د الله لپاره ورانه کوا د الله لپاره جوړه قران په غمګین आवाज باندې وایا د ټول نعمتونو نسبت رب العالمین لکوا امانت کې خیانت مکوا دروغ موایا د وعده پابندي او شپګما چې انسان په خپل نفس باندې دی باندې شفقت وکړي. کزه چرته به توري مثال ګناو کوم دغه نفس به الله معذب کین ولی معذب کما ووم شکل انسان د قران او سنت علم ولري دغه ګنا نه بچکی به اثم نه او اتم واړو امیدونه د دین په اړه کې چله کده قسمه خره موږ دې درس دی د دین به ورسبل درس یې پاتې کېږي مې نه د سړی به ګنا نه کوي او نه هم د هرچا خوراک نه ځان ساتل د موږ ارزه کې خوراکونه کوو د هرچا خوراکونه کوو نه پیژنو چې لکه د څنګه خوراک دی حلال دی که حرام دی ځکه موږ د هرڅ وران ګډ وډ دی. عمر رضی الله عنه فرمایي و ان من السلف ان تاكل كل ما تشتهي و دا مصرف دی چې د خپل دیګ نه په هر وخت خوراک کوي
ټیم دې معلومه ده خوراک او لسمه چې کله رب العالمین سره انسان قوي مینه محبت ولري